Class 10th Mathematics ته چپټر نمبر 2 exercise 2.1 کې د question نمبر 2 شروع کولو نه مخکې موږ له لکونته کې تیوري ویل پکار ده. The discriminant of a quadratic equation. Discriminant حواله سره دا خبره ستاسو ذهن کې پکار ده چې موږ سره quadratic formula x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. دا په هغه صورت کې ده چې کله موږ سره standard form ax square plus bx plus c equal to 0 وي. نو په دې کې دا b square minus 4ac چې کوم ټرم دی کوم ټرمز دي یا کوم ایکسپریشن دی نو دې ایکسپریشن ته مونږه ډسکریمیننٹ وایو. اوس د دې ډسکریمیننٹ په مدد سره مونږه یو ډیر ایزی کار کولی شو. هغه دا دی چې مونږ نه که څوک تپوس وکړي چې یاره دا ایکویشن چې کوم تا ته مونږ ګیون دی ax square plus bx plus c equal to 0 جنرال ټرم دی مونږ سره یعنی دنیا کې هر یو کوادریټک ایکویشن چې وي نو هغه به په دې پام کې ته لیکلی شي. هغه کوادریټک ایکویشن د روټس که تاسو نه څوک تپوس وکړي 10th کلاس لیول باندې چې یاره مونږ ته د دې ایکویشن روټس باره کې ووایه چې د دې کوم روټس راځي هغه به ریل وي، امیجنري به وي، ریشنل به وي، ارریشنل به وي، په خپله کې به ایکول وي یا ډیفرنٹ به وي. نو د دې طریقه دا ده چې تاسو دا ایکویشن سولف کړئ. په دریو میتډ باندې تاسو دا ایکویشن سولف کولی شئ. یو میتډ په هغې کې مونږ سره ده فیکټرایزیشن. دویمه میتډ په هغې کې مونږ سره ده کمپلیټینګ سکویر. او دریمه میتډ په هغې کې مونږ سره ده کوادریټک فارمولا. په دې درو میتډو کې یو میتډ به یوز کړئ او دغه ایکویشن روټس به تاسو سره دوه راشي یا سلوشنز هغه به تاسو سره راشي. نو تاسو به هغه روټس هغې ته وګورئ، د هغې ابزرویشن به وکئ او د هغې په بنیاد به بیا تاسو دا خبره وکئ چې دا ریل دي، ایکول دي، ان ایکول دي، امیجنري دي یا څه دي. اوس د دې ډسکریمیننٹ فایده مونږ ته دا ده چې د دې په مدد سره زه دا دومره لینتي پروسس کوم چې د سلوشن نه سټارټ شي بیا د هغې نه بعد روټس راشي په هغې کې ابزرویشنز بیا کول وي نو د هغې په ځای باندې ما ته دا ډسکریمیننٹ یو فایده راکوي. هغه ما ته وایي چې دا ټول هر څه ته سکیپ کا، دې اړو ضرورت هم نشته دی، صرف ما یوز کا یعنی دا ډسکریمیننٹ کم بی سکویر ماینس 4ac والا ویلیو. که چېرې ته ما کې پوټینګ وکړې د a b c په ځای باندې نو یا خو به زه ګریټر دین 0 راځم. ګریټر دین 0 مطلب دا دی چې دا پوزیټیو دی، یا به ایکول ټو 0 راځم یا به لیس دین 0 راځم، مطلب دا چې نیګیټیو به زما ویلیو وي. اوس که چېرې بالفرض تا زما ویلیو پوینټ کړه او زه پوزیټیو رالم یا زه ایکول ټو 0 راغلم یا زه نیګیټیو راغلم نو ته به د دې روټس باره کې په پټو سترګو وینا کولی شي. یو دا چې دا روټس که چېرې پوزیټیو وي نو دا خو به خپله کې دا خو به وي ریل. دویم دا به وي ان ایکول. دې کې دریم یو خبره راځي هغه رستو کوو. که چېرې ایکول ټو 0 راغلم نو ته به وویلی شي چې دا به ریل وي او ایکول به وي، یعنی x is equal to 5 بل x فارم د 5 برابر راشي نو اوس دا دواړه خپله کې ایکول دي. دا بل به شي 3، دا بل به شي x is equal to 4/5. اوس دا خپله کې ایکول نه دي خو ریل دي. که چېرې زه لیس دین 0 رالم نو ریل په ځای به شي امیجنري. اوس د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې x is equal to minus b
plus minus under the root b square minus 4ac. هم دې ته مونږ ډسکریمیننټ وایو. نو زه دا نه لیکم بلکې د دې په ځای باندې صرف اور صرف ماینس ډي لیکم. ډسکریمیننټ په ځای ډي شم او دا ورسره ماینس ولګېده چې دا نیګیټیو دی ډیوایډډ بای 2a. په 9th کلاس کې چې کوم تاسو ټاپکس ویلو نو په هغې کې تاسو یو دا خبره هم کړې وه که چېرې مونږ سره سکویر روټ کې دننه نیګیټیو نمبر راشي لکه -2 نو دا مونږ سره ایمیجنري ده. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ته دا -2 داسې هم لیکلی شي دا +2 ملټیپلای -1 چې کله پروډکټ کې مونږ سره انډر روټ راشي په a b باندې نو دا ته داسې هم لیکلی شي انډر روټ a انډر روټ b. نو دا زه لیکلی شم انډر روټ 2 انډر روټ -1 او انډر روټ -1 خو مونږ سره د ایوټا برابر دی. نو دا اوس تاسو ویلی شئ چې دا یو ایمیجنري نمبر ده. په دې وجه باندې دا روټس چې دی نو دا به هم ایمیجنري وي. شرط دا دی که چېرې مونږ سره ډسکریمیننټ لیس دین 0 وي. دویم ان ایکول به وي. نو دا دوه خبرې د دې لپاره شوې چې که چېرې مونږ سره نیګیټیو وي که پازیټیو وي نو ریل به وي ان ایکول به وي او که ایکول ټو 0 وي نو دا به مونږ سره ریل وي او ایکول وي. هغه یو خبره چې دې ځای کې پاتې ده نو هغه دا ده که چېرې بالفرض دا ډسکریمیننټ مونږ سره پازیټیو راغی پازیټیو ډسکریمیننټ په ده باندې مونږه انډر روټ واغسته سکویر روټ چې پرې راغی نو که چېرې بالفرض دا مونږ سره پرفیکټ سکویر وي یا مونږ سره دا ناٹ پرفیکټ سکویر وي. پرفیکټ سکویر کېدو مطلب دا دی چې لکه مثال په طور ډسکریمیننټ 4 راغی نو چې انډر روټ ته پې واغسته نو د دې نه 2 راځي. که تا دغه شانتې 2 واغسته نو دا اوس مونږ سره نه راځي. دا شانتې انډر روټ ته 3 واغسته نو هغه مونږ سره پرفیکټ سکویر کې نه راځي. ها دې ځای کې اوس مونږ سره 3 راغی انډر روټ ته پې واغسته دې ځای کې مونږ سره 5 راغی انډر روټ ته پې واغسته نو دا دواړه هم مونږ سره ناٹ پرفیکټ سکویرز دي. خو 4 شو دغه شانتې 25 که راغی انډر روټ پې واخله پرفیکټ سکویر دی 5 5 ځه 25 2 2 ځه 4. نو که چېرې پرفیکټ سکویر وي ډسکریمیننټ نو روټس به مونږ سره ریشنل وي او که چېرې ناٹ پرفیکټ سکویر وي نو روټس به هم مونږ سره ریشنل نه وي. دا و د ډسکریمیننټ کنسپټ. په را روان ویډیو کلیپ کې به مونږ د کوېسچن نمبر 2 نه مخکې د دې شارټ ریویژن کوو او د هغې نه علاوه د کوېسچنز سلوشن به کوو.